د ډاکټر صاحب نجیب الله د مرګ د تلین مسله د سولې په دغسې اساس پړاو کې فکر کوم په حکومت کې ځینې سیاسي کړۍ غواړي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله د تلین د ورځې څخه سیاسي ګټه پورته کړي، ځکه د سولې په دغه اساس پړاو کې د هغه ډاکټر صاحب نجیب الله د تلین لمانځغونډه چې هغه د طالبان لخوا په دار وځړول سو، غالبا چې ځینې کړۍ به همدغه هڅه کوي او غواړم ځینو ځوانانو ته یو خاطره د ډاکټر صاحب نجیب الله او د هغه مهال د کورنۍ چارو وزیر سید محمد ګلابزوی د شخړې او جګړې اړوند ووایم. د یو کوچنۍ ناستې پر مهال د کورنۍ چارو پخواني وزیر سید محمد ګلابزوی صاحب وویلو چې کله زه د کورنیو چارو وزیر وم، ډاکټر صاحب نجیب الله د حکومت مشر و، د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر ایډوارډ شوارډ نازي، د KGB رئیس، د دفاع مرستیال وزیر او د شوروي اتحاد مرستیال ولسمشر کابل ته راغلي ولو. له هغوی سره د روسیې په سفارت کې ناسته ترتیب سوې وله. ما ډاکټر صاحب نجیب الله ته وویلو چې ښه به دا وایي چې موږ سفارت ته ورنسو، تاسې د دولت مشر یاستئ، که په ارګ کې دغه ناسته وسي. زما وړاندیز ونه منل سو. موږ د سیاسي بیرو 11 غړي ټول دارالامان کې د شوروي اتحاد سفارت ته ورغللو. د یو لوی میز شات تر یو طرف موږ کښېنستلو او بل طرف ته روسي جګپړي چارواکي وو. ډاکټر صاحب نجیب الله د خپلو خبرو پر مهال هغوی ته ویلو چې زموږ د سیاسي بیرو د ټولو غړو توافق ده چې پلازمینه له کابل څخه مزار شریف ته انتقال سي او هلته خپلې رسمي دولتي چارې مخکې یوسو. موږ دې کار ته چمتو یو، مګر ټولو نورو د سیاسي بیرو غړو سکوت وکړو. هلته د دفاع وزیر شاهنواز تڼۍ هم ناسو او د خاد رئیس هم ناسو. له سکوت وروسته ما وویلو، ګلابزوی صاحب وایي چې ما وویلو له کابل څخه مزار شریف ته د مرکز د انتقال په اړه له موږ سره مشوره نه ده سوې. زه د کورنیو چارو وزیر او د سیاسي بیرو غړی یم، خو په دې اړه ماته هیچا مخکې له نننۍ غونډې څخه څه نه دي ویلي. موږ نه غواړو چې هیواد مو تجزیه سي. زه تاسې شورویانو ته ډاډ درکوم چې کابل ساتلی سم، هوایي ډګر، راډیو تلویزیون او د نورو مهمو دولتي ځایونو ساتنه هم کولی سو. که بیا هم ځینې کسان ویره لري چې کابل کې امنیتي ستونزې ډېرې دي، نو هغوی کولی سي چې مزار شریف ته ولاړ سي، هلته د خپلې چارې مخکې یوسي. خو مزار شریف ته د پایتخت له انتقال سره موږ مخالف یو او دې کار ته د هیواد د تجزیه په سترګه ګورو. که تاسې شورویان غواړي چې افغانستان هم د ویتنام په څېر وویشل سي، د افغانستان جغرافیه دغسې نه ده او دا به هم سمه نه وي چې پلازمینه له کابل څخه مزار ته انتقال کو او بیا له هغه ځایه د شمال د ولایتونو کنټرول خلک وکړي. وروسته شاهنواز تڼۍ هم زما خبرې تایید کړلې. مجلس بې خونده سو، وقفه راغلله. موږ یو کوچني سالون ته ووتلو. هلته چې موږ سره ولاړ ولو نو ما ته ډاکټر صاحب نجیب الله وویلو چې ملګری ګلابزوی مرداره دې کړله. ما ورغبرګه کړله چې مرداره خو تا کړله چې د هیواد تجزیه منې. ما خو سمه کړله چې هیواد له تجزیې څخه وساتل سي. تر لنډې لفظي شخړې وروسته خبره فزیکي شخړې ته ورسېدله. هلته بیا چې صدر اعظم سلطان علي کشمند هم ولاړ و، هغه زه تر لاس ونیولم او صالح محمد زیري ډاکټر صاحب نجیب الله تر لاس ونیو او زموږ هغه جګړه ونه سوله. همداسې د شوروي له سفارت څخه ووتلو چې بیا نه دومه جلسه وسوله او نه دې خبره یاده سوله. خو څو ورځې وروسته زه د کورنیو چارو وزارت څخه لرې شوم او روسانو ما ته ویل چې ته لرې سوی وې. کله چې روسیې ته بیا تللم د سفیر پایس، نو ډاکټر صاحب نجیب الله زما مخې ته راغلی و کور ته. هغه ته مې ویل چې یوه ګیله لرمه،
چې زه هلته سفیر ټاکل کېدم او له کورنۍ چارو وزارت څخه لرې شوم، دغه به دې د روسانو په خوله ماته نه ویل، تا به راته ویلي وای. بالاخره زه ولاړم او بیا هماغه و چې د شاهنواز تڼۍ له خوا څخه کودتا وسوه، کامیابه نه سوله او موږ یو ډول د پرچم ډلې او د ډاکټر صاحب نجیب الله د هغه پلان مخ ونیوله چې دوی په پټه له روسانو سره منلی و چې هیواد مرکز شمال ته انتقال سي او بالاخره زموږ هیواد په دوو برخو وویشل سي.